موږ د 15 عدد لرو، د لسیز په ځای کې 3 لرو. نو دا 3 له 13 څخه نمایندګي کوي. د لسو یو ګروپ 2 ګروپونه او بیا د 21 په ځای کې 15 لرو. نو دا 15 دانې یو ښي دلته یې لیدلای سو. 1 2 3 4 5 او غواړو له دغه 15 سره یا 3 لسیز او 15 21 سره شپږ جمع کړو. شپږ د 21 په ځای کې دی 1 2 3 4 5 شپږ 21. غواړم وایم چې ویډیو یې ودروئ او کوښښ وکړئ چې شپږ د 15 سره جمع کړئ. ښه راځئ چې حل یې کړو. د 21 څخه به یې پیل کړو. ښه نو موږ 15 21 لرو او غواړو چې شپږ نور هم ورزیات کړو. نو ټول به څو سي؟ 15 21 جمع شپږ 21 11 21 کیږي. او تر اوسه پورې 3 لسیز لرو. 3 لسیز او 11 21 لیکلای سو 3 لسیز جمع 11 21. اوس دا لیک ستونزمنه سوه ځکه چې موږ د 21 په ځای کې 2 رقمي عدد نسو لیکلی او نسو ویلی چې 311 کیږي او یا ووایو چې دا د 3 لسیز او 11 سره مساوي برابر دي. خو خبره دا ده چې څرنګه کولای سو دا ولیکو یا یې یو ځای کړو. دلته باید د 2 رقمي عددو په ځای یو رقمي عدد ولرو، یعنی 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 او یا 9 کولای سو یو ځای کړو. وګورئ دلته ښه ډېر 21 لرو. ترڅو د لسو ګروپ ترې جوړ کړو کولای سو د لسو یو ګروپ ترې واخلو دلته په دې ځای کې او سره یو ځای کړو او د لسو یو نوی ګروپ جوړ کړو. ښه نو د لسو یو نوی ګروپ که دا ترې واخلو چې نور هم واضح سي، یوازې دا لس مو ترې واخیستل او په یو نوي ګروپ کې مو سره یو ځای کړل. اوس څو لرو؟ که یې په دې ډول سره ګروپ کړو نو 1 2 3 4 د لسو ګروپونه لرو او څو دانې 21 لرو. 4 21 جمع ښه دا ټول لس دانې 21 مو سره یو ځای کړل او یوازې دغه یو دلته پاتې دی. نو دا په داسې ډول لیکلی سو چې 4 لسیز جمع 1 21 بیا هم 3 لسیز جمع 11 21 د 4 21 جمع 1 21 سره برابر دی او دلته یې لیدلی سو. داسې یې لیکلی سو چې 1 21 او 4 لسیز. ښه نو که چیرې مو دا هر څه نوي رسم کړي او نه مو په ګروپونو کې سره یو ځای کړي وي نو څرنګه به مو حل کولو؟ ښه دا ټول هغه څه دي چې په ذهن کې باید وکړئ او د دې د حل بله لاره چې ووایو چې 15 جمع شپږ 11 کیږي. خو موږ دلته 11 د 21 په ځای کې نسو لیکلی نو ویلی سو چې دا د 10 جمع 21 سره یو شان دي. 1 لسیز جمع 1 21 یا ویل کیږي چې شپږ جمع 15 11 کیږي. یو له دې ځای څخه یوسه. تر ټولو مهمه دا ده چې ته څه وایې. 15 جمع شپږ 1 لسیز او 1 کیږي. یعنی په حقیقت کې د 11 عدد که چیرې 11 ولیکو نو د لسیز په ځای 1 او د 21 په ځای هم 1 دی. 1 21 جمع 1 لسیز. نو داسې وایو چې 15 جمع شپږ 11 کیږي کوم چې د 1 21 او لسیز سره برابر دی او وروسته لسیز ورسره جمع کولای سو. 1 لسیز جمع 3 لسیز 4 لسیز کیږي. غواړم چې هر څه واضح کړو. نو داسې چې په کورکرانه ډول سره یې ووایو چې 15 جمع شپږ 11 کیږي. ښه نو غواړو چې د 21 یو دلته ولیکو او دا یو دلته د لسیز په ځای. دا کار ځکه کوو چې سره یو ځای کوو یې د لسو دا ګروپ سره یو ځای کوو. ویلی سو چې له دې څخه لس واخلو او د لسو په یو نوي ګروپ کې واچوو او یوازې یو د 21 په ځای کې پاتې کیږي. تنها یو د 21 په ځای کې او نور ټول مو د لسو په یو ګروپ کې ولیکل.